أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم مسلمانانو، نن تاریخ د 2021 د جنوري د میاشتې 12 تاریخ دی. تاسو ته معلومات سته چې زموږ د ډیرو ورځو څخه د مشهور بدنامې زمانه او بدنامې زنانه د ندیم خارجي وهابي سره خبره روانه ده. نو غالبا به مو دا وایم کلیپې چې سره کوي، خو ندیم پته نه لګیږي چې څه په سوي دي، میدان ته نه دی تیار سوی. تیر کلیپ کې مو ویلې چې ندیم کاکا موږ ته چیلنج را کړی و د مناظرې. نو بیا یو فلا بس یو ورځ یو شی مني بل شي سې انکار کوي، بل ورځ د بل شی مني بل شي سې انکار کوي. نن یې بیا دا منل دي چې چیلنج مې درکړي، خو ما ته نه پېژندلې وایي. ما ته خلکو ویلي وایي چې دلته یو سیفي دی، ته مې نه پېژندلې. د شرک ټاپې ښې زده دي، د بریلویتو د سیفیت ټاپې ښې زده دي، خو پېژنې دي نه چې ته څوک یې. دا یې کار دی. مقصد دا دی د څو ورځو څخه مو خبر روان ده، نن د بیا کلیپ کړی و، بیا به انشاءالله جواب ورکړو. اول به دا ووایو، ما مخکې ویلي و چې ندیم کاکا په کلیپ کې اکثر ښکنځل وي. نو د ښکنځلو جواب نن بیا نه ورکوم چې هر څه ښکنځل دي کړي دي هغه ټول یې هغه دې ستا مبارک سي. نن یې لکه کونډې شراوې هم ډېرې کړي دي. شراوې کوه او خدای دې په تا دا وکړي، خدای دې په تا دا وکړي. د کونډو کارونه مه کوه، سم د نارینه غوندې به میدان ته راشوه کېږي. اوس یا به نو د دې سر څخه دغه حشپه چې دې پر سر باندې ایښې ده، د حشپه نه ده، دا به د سره لرې کوې، ملایان یې پېژني، بیا به نو سم هغه د ښځو پوړنې پر سر کوې، یا به میدان ته راځې. دا کیسې به نه کوې. خبرې یې ډېرې ښه کړي دي، لنډې خبرې درته کوم. یوه خبره یې دا کړې ده نن، وایي زه د وهابیانو صفایي نه کوم، زه د عبدالوهاب نجدي صفایي نه کوم، زه د هغو وکیل نه یم. نو لله الحمد چې ستا پر خوله باندې مو نن دا کلمه جاري کړل، او دا یقین ومنه چې ته منې کې نه خلک یې مني چې دا بیا لله الحمد موږ فتحه ده. هغه ندیم چې باقاعده یې پر منبرو باندې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفتونه کړي وه او د هغه تصفیه به یې کول. هغه ندیم چې زموږ سره یې 2 او 3 کلیپه خالص پر دې باندې کړي وه چې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي تصفیه یې کول. نن مو د هغه ندیم په خوله باندې برته دا راوستل چې نن وایي زه د وهابیانو تصفیه نه کوم، زه د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفایي نه بیانوم. نو در ننه خو دې بیانول، نن چې مو د دې خبرې واچولې دا بیا زموږ فتحه ده. د الله په فضل سره دغسې به دې چیچو هرې خبرې ته راولم، هره خبره چې دې کړې ده دغسې به دې حق ته راولم، کرار به دې ګورم. نن به یوه مسله در باندې منم، سبا بله. د دې څخه مو بېزاره کړلې. ښه، نو که چیرې پس پرې کړې وی شرم درلودل پښتانه وایي، بیا به د چړې نوم نه واخلي. که دې شرم درلودي بل وخت به نو بیا د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفت پر منبر نه وی کې. او غالبا ما تا ته تېره ورځ ویلي وه لکه ناشیزه شرم به ډېر نه لري، بیا به سبا ګډې. که دې شرم درلودي نو بیا به سبا دا نوم نه واخلي. وایي که موږ نه وی ځان یادوي، وایي اوس وهابیان په تاسو پسې کورو ته درتللی. ولاکه ندیم کاکا دا زموږ په علاقه کې خو څوک تا پېژني لا ډېر نه، ډېر خلک دې پېژني لا نه. خو دلته زه د وهابیانو کورو ته پسې ورځغلم، در اوسه داسې نر نه دی پیدا سوی چې ځان تیار کړي. دغه چې ته چا راغوښتي یې د سهیل خان شررساني او د مفتاح العلوم ملایانو د لیوبندیانو، دغو چې تا پر تا استغاثې وکړلې، دغه تا غوندې د دیوبند په جامه کې د وهابیت غله، دغو ته زه زه کور ته درځم، دا ماته کور ته ولاکه تیار دي. ته لا څه خبرې کوې؟ ته وهابیان به په تاسو کورو ته تللی، دغه ما خلاص کړي دي. دلته د ستا چونګوټیان چې دي دا ما خلاص کړي دي. وایي زه د دنیا ګوټ ته ځم، مناظرې مې کړي دي. او د دنیا ګوټ ته خو تللی، خو موږ ته خپل په کور کې ځان نسې تیارولی. ستا کور ته ګوره درځم، سرحد ته درځم، هلته د تیارېدو نه یې، د ټینګېدو نه یې. پر خپلو خبرو پښیمانه کړي. یقینا چې نن مې نادم درسره جوړ کړي. حقیقت کې اوس نادم سولې، د لکه نوم چې مې د نادم در باندې ایښی، اوس مې نادم ته تیار کړي انشاءالله. یوه خبره یې دا کړې ده، وایي د زماني علامه تبتزاني ډاګي بابا مرحوم یادي الله دې رحم پر وکړي، وایي هغه دا ویلي وه چې زما د تحریراتو هغه مطلب دی چې کوم علمای دیوبند بیان کړی دي. موږ هم هغه مطلب ځینې اخلو، خو دا بیا نه یې ویلي چې هغه مې مطلب دی چې کوم وهابیانو او پنجپیریانو بیان کړی دی. د ډاګي بابا مرحوم کتاب البصایر د مولانا حمدالله جان دجوي رحمه الله زموږ بالذات او بالواسطه دواړه استاز دی، موږ په شاګردانو کې یو. د ډاګي بابا مرحوم د بصایر دی علما وګوري، باندې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي حالات وګوري چې هغه څه لیکلي دي، او تا غوندې جیلي دیوبندي بیا د هغه د نامه څخه څه بده استفاده کړي.
هغه لیکلي دي وایي څوک چې ځان دیوبند ته منسوبوي او د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفتونه کوي دا غریب وایي د دیوبند مز د نامه څخه کار اخلي نور په دیوبند خبردار لا نه دی علما به وګوري البصایر ما عبارت درته تیر کړي چې هغه څه ویلي وه او ته څه وایې هغه ځای سره معلوم دی که نه که تا نن بیا خپل پر خبره نادم سوی نه وی او پښیمانه سوی نه وی او د خپل میډیکارډ دې ټکولی نه وی نو ما پرېښولې نه نن مې بیا تا ته کتابونه راوړي وه ما تا ته ویلي وه چې زه هره موضوع کې انشاءالله تا ته کتابونه پیښوم ما تا ته براءة الاشعریین نن بیا پیښوي د شیخ ابي حامد ابن مرزوق کتاب یې درته پیښوي او هغه ستا مقتدا محمد ابن عبدالوهاب او ته دواړه مې خوارج په دا کتاب درته ثابتول د الله په فضل سره ما به نن دا ته بیا دا ښکاره کړي وی چې الملتقط د مشهور دیوبندي د سیمزو بابا مرحوم الملتقط به مې در ښکاره کړي وی چې هغه وی اعلم ان محمد بن عبدالوهاب واتباعه من الخوارج پوه څه په دې باندې ان محمد بن عبدالوهاب ښه غوږ پر نیسه واتباعه من الخوارج محمد بن عبدالوهاب او د هغه اتباع د خوارج څخه دي دا به مې نن بیا په ملتقط کې درته ښکاره کړي وی انشاءالله خو هغه تا ما درته ویل خپل پر مسله باندې نادم سولې خیر آینده دپاره پام کوه چې بیا دې مسئلې ته خبر رانوړې ما به نن تا ته د مفتي د زمانې د علامه کشمیري د علامه مفتي زرولي خان بابا مرحوم رحمت الله تعالی علیه د هغه مبارک کلیپ په تا اورېدلی وی انشاءالله اوس بیا هم درته نشر کړم چې هغه څه وایي چې څوک د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفتونه کوي د هغو په باب کې څه ویلي دي او محمد ابن عبدالوهاب نجدي د کومو ګمراهانو څه بللی دي او هغه چې ته بار بار استدلال پکوې د منظور نعماني په کتاب باندې د هغه په باب کې مفتي محمد زرولي خان رحمه الله څه ویلي دي هغه کلیپ به زه درته نشر کړم چې هغه وایي دا هغه چا کار دی چې چا د وهابیانو څخه کار غوښتی چا د وهابیانو څخه خپل خدمت غوښتی هغه خلکو د وهابیانو سره د سعودي دپاره نن د دیوبند په جامه کې د محمد ابن عبدالوهاب نجدي صفتونه وکړله ته وهابیانو هلته نیولې وې چې راغلې اوس یې دا قصې شروع کړلې سم وهابي یې خو نم دې هسې د جامه د دیوبندي اغوستې نه د دیوبند په جامه کې زه څوک ومنم خو شیخ طاهر هم وایي چې زه دیوبندي یم طیب معتزلي هم وایي زه دیوبندي یم شاکر تا غوندې منکر حدیث هم وایي زه دیوبندي یم که هر سړی د دیوبند په جامه زه منم خو هغه مودودي مول زه دیوبندي یم د دیوبند د علماو چې کوم منشور وو د اشرف علي تانوي رحمه الله د خلیل احمد سرامپوري رحمه الله د محمد انور شاه کشمیري رحمه الله هغه منشور زموږ دی لله الحمد تا غوندې جعلي دیوبندیان مو هغه مځغله کړي دي داسې دیوبندیان تا غوندې جعلي دیوبندیانو موږ نه دي په کار نو مقصد د خبرې دا دی آخري خبرې ته درته راځم آیت خو مې در زده کړي پرون دې آیات ویلې او نن دې آیت ویه خبره دا ده اوس اصلي خبرې ته راځم عقیده زما د تشریع نادم کاکا کی زموږ په خلکو کې متل دی وایي د ژرندې زه راځم غوږونه ستا سپېره دي نو ته غوږونه مه سپېره کوه د بل په دوړو باندې که نه ندیم کاکا نو عقیده زما د تشریع دی کې زه د څه درته وایم ای ول زه درته وایم زه دې وخوړلم غوچې ته بیا وه غوچې سر دې نه خلاصېږي کورونا لیونی کړلې یو د لیوني سپي وداړلې څه بله در وسوله زه درته وایم ندیم کاکا چې زما دا عقیده ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او اولیاء کرام رحمت الله تعالی علیهم اجمعین معجزتا او کرامتا باذن الله مدد کولی سي دوی ماته بیا وایي ستا عقیده ده په فوق الاسباب د راسه مناظرې ته هلکه زه درته وایم زما دغه عقیده ده پر دا حکم ولګوه چې سبا د روان سه مناظرې ته چې یو سړی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزتا او اولیاء کرامتا باذن الله مدد کولی سي په دې کې ستا څه خبره ده زما دغه عقیده ده پر دغه ته څه حکم لګوي پر دا حکم ولګوه چې سبا د روان سم حکم نه سي لګولی زه خپل عقیده بار بار درته اظهار کوم دا مې دریم کلیپ دی چې زه تا ته د خپلې عقیدې اظهار کوم او ته خپل پر دا یوه خبره حکم نه سي لګولی دلته نه لګوې نه سي لګولی ما ته معلوم چې پر جلسه کښېنې چې تا هغه خپل یو څو وابیان سره کښېنې هلته بیا ته دا حکمونه لګوې چې د هغو سره یو ځای سي خو چې موږ ته راتې د الله په فضل پر میدان باندې بیا دا شی نه سي لګولی ولګو پر دې حکم چې سبا د روان سم دویم ما تا ته ویلي وه چې د یا محمدو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل محبتا شعارا تبرکا توسلا زه د دې قایل یم اوس زما عقیده د تشریع دی کې دی ما ته ویل چې د استمداد قایلې هلکه زه درته وایم چې زه محبتا تبرکا توسلا شعارا یا محمدو یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله صلی الله علیه وسلم زه د دې قایل یم ته څه وایې ته پر دغه عقیده د شرک حکم لګوې که د بدعت خالص په 2 منټه کلیپ کې ما ته 2 منټه کلیپ وکړه ته 2 منټه کلیپ وکړه پر دې خالص حکم ولګوه چې څوک وایي چې یا رسول الله یا محمد یا نبی الله یا حبیب الله دا عقیده توسلا شعارا تبرکا توسلا څوک دغه عقیده لري ستا په دې باندې څه حکم دی حکم پر ولګوه چې د نر
بچی څه چې زه د روان سمه سبا د روان سمه هلته درسم بیا ستا سره آخري خبره خلاصه کړم. زه درته وایم چې زه د میلاد مجلس جوړول چې د ناروا کارونه نه وي پکښې کې، د شریعت خلاف کار نه وي پکښې کې، لکه موږ چې کم میلادونه جوړوو دا میلاد مجلس جوړول افضل د مندوباتو بولم. او زه درته وایم چې کم ناروا مجالس جوړیږي د میلاد په نامه، که د میلاد په نامه وي، که د تبلیغي اجتماع په نامه وي، که د جلسې د سربندۍ په نامه وي، که د سیاسي اجتماع په نامه وي، ټول ناروا دي. او کم چې د تخصیص خبره ته کوې، زه درته وایم چې د تخصیص شرعي نه یم قایل، خو دومرې قدر قایل یم چې زه دا وایم چې په خاص ورځ باندې د میلاد په خاص ورځ باندې فیوزات و برکات تر نورو ورځو ډېر وي. دا به د اولیاو او د علماو په اقوالو ثابتوو چې هغه وایي چې په خاص ورځ کې فیوزات ډېر دي. زه پر دې خبره قایل یم، پر دې کې ستا پر کم ځای اعتراض دی وغږېږه. څلورمه مسله، زه درته وایم چې محمد بن عبدالوهاب نجدي او د ده ملګري دا خوارج دي، ته په هغه سر کې ملګری یې. زه تا ته وایم ته د خوارجو څخه یې. دا څلورمه موضوع ده، ونیسه پر ټینګ سه. ته وایې چې محمد بن عبدالوهاب نجدي او د هغه اتباع سنیان اهل سنت سوچال سنت دي، زه هم خوارج دي. ونیسه پر دغه موضوع باندې هم راسره کښېنه، زه به تا خارجي ثابتوم، ته ځان څه خلاص که. ونیسه میدان ته راسه. دا څلور موضوع مې درته کښېښولې، لنډ کلیپ راته وکړه، کومه خبره دې خوښه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او اولیاء هغه مبارکان معجزتا او کرامتا باذن الله مدد کولی سي. پر دې څه حکم لګوې؟ خالص حکم پر ولګوه، د هغه موضوع دې خوښه ده؟ دا رالرم. حکم پر ولګوه، بې حکمه نه درځم چې پلا دې حکم نه یې لګولی، تر هغه ساعته خبره نه ده خلاصه. ما تا ته وویل بیا دورې بانې کوې، ستا د حیلهګیري چم ماته معلوم دی. دویم تا ته وایم ګوره چې دویمه خبردار یا محمدو یا رسول الله ویل محبتا شعارا تبرکا توسلا زه جایز بولم. دلته د پښین بشرانیانې شررساني د پښین بازار او د هغه ملګري شرک بولي، ته حکم پر ولګوه چې درسم. دریم د میلاد شریف ورځ په شرعي طریقه سره زه لمانځل مستحب عمل بولم، ته چیش بولې، تا پخوا در زنا بدتر بولې، نن حکم پر ولګوه چې د روان سم. څلورم محمد بن عبدالوهاب نجدي او د هغه اتباع خوارج بولم، ته یې په سر کې یې، ته چیش بولې، ته اهل سنت بولې، ته دفاع کوې. ونیسه دا څلورو مسلو کې چې د هره مسئله خوښه ده هغه وکړه. نور نو دا ټیر مه پنچروه چې نن دلته ټیر درته پنچر یې پلا دې پر میلاد مسله باندې ټیر پنچر سو. اسټوپنۍ بیا نه لرې غریبه، دا زموږ د هغو اسټوپنۍ خو ته وې، ستا اسټوپنۍ بیا څوک جوړېږي، خو هغه له کار سړی یې ته وې، ول هغه چشه دادا یې بلله، د هغې څخه هم باره پر هغه نغري باندې څه چم وسو. نو ته ښایسته دادا وې، ستا پر نغري دغه حال دی. خبرې به نورې بلې خواته نه بیایي. دغو څلورو مسلو کې دې پر کومه خبره اعتراض دی؟ دغه زما د پښین د پنجپیریانو شررسانیانو سره چې تا ته شیطانتونه کوي، د دغو سره زما پر دغه مسلو جنجال و. ستا پر دې کې پر کوم ځای اعتراض دی؟ میدان ته حاضر سه، وکړه لنډې خبرې وکړه چې در روان سه موضوع معلومه که دا به نه وایي چې آخري کلیپ مې دی. در باغو به ځان نه اړی، در باغو دې بیا زه اړوم، هغه خلک سته چې در باغو دې واړي. خبرې به نورې بلې خواته نه اړی، زما سره خبره پر میډیا خلاصه کړه چې زما ملګري دي، ستا د ملګرو سره زما کار نه دی، ستا سره مې کار دی. خبرې به کوو. اللهم هل بلغت.